ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډاکټر ناکامورا کوو. په ننګرهار کې د جاپان خیریه بنسټ مشر ډاکټر ناکامورا له دریو ساتونکو یو ملګري او ډرایور سره نن سهار د جلال آباد په ښار کې ووژل شو. د هغه په مړینې ګڼو افغانانو خورا خواشیني ښودلې. په همدې تړاو جمهور رئیس غني دغه برید په کلکو ټکو غندلی دی او اړوند امنیتي ادارو ته یې لارښوونه کړې چې د پیښې جدي پلټنه وکړي. نوموړي ویلي چې په دې اړه یې د جاپان له سفیر سره هم خبرې کړې او د افغانانو په استازولۍ ورته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د جاپان لومړي وزیر د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ناکامورا پر وژل کېدو غبرګون ښودلی. شینزو آبا ویلي چې د ناکامورا مرګ ټکان ورکوونکی دی. هغه زیاته کړې چې افغانانو د نوموړي د مرستو قدرداني کړې او هغه یې ستایلی دی. انتخابات ولسمشرۍ ته نوماندانو عبدالله رحمت الله نبیل، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو سیاسینو نن د کریم خلیلي په کور کې غونډه کړې ده او د انتخاباتو په تړاو یې د راتلونکو پلانونو په اړه سره غږېدلي. زلمی خلیلزاد رویټر اژانس د افغان چارواکو له قوله خبر ورکړی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره به د سولې په تړاو خبرې وکړي. ارګ د باختر هوایي شرکت د جوړېدو په طرحه بحث شوی دی. ولسمشر د نوي دولتي هوایي شرکت د جوړولو د اقتصادي ارزونې سپارښتنه کړې ده. ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دغه شرکت د جوړېدو اقتصادي ارزونه دې وشي. نوموړي دغه راز په آریانا افغان هوایي شرکت کې د ژورو اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی او د نوو الوتکو د اخیستو په اړه هم بحث کړی. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په خپلو تازه څرګندونو کې د موقت حکومت یا د ملي مشارکت حکومت په اړه ویلي دي چې دا چاره د هیواد لپاره د زهرو په څیر خطرناکه ده. هغه وایي چې ټاکنې یو ګټونکی لري، نوماندان د اخلاقي جرأت پیدا کړي او خپله ماته دې ومني. علي وزیر د ډاکټر ناکامورا په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. وایي چې نړۍ او انسانیت به د هغه کړي خدمتونه تل یاد ساتي. نوموړي په خپل ټویټر باندې د ډاکټر ناکامورا ځینې انځورونه خپاره کړي او ورته یې لیکلي دي چې نړۍ او انسانیت به د ننګرهار د خلکو لپاره ستاسې کړي خدمتونه د تل لپاره یاد وساتي. امرالله صالح د دولت جوړونکي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي د دولت جوړونکو دولت کې به د داخلي بې ځایه شوو لپاره منطقي او قانوني لاره پیدا کړي او د غصب فرهنګ به ختم کړي. جمهور رئیس غني نن له غرمې مخکې د ټلیفوني تماس له لارې د سعودي پادشاه علي حضرت ملک سلمان بن عبدالعزیز ته د هغه د ورور امیر محتب السعود د مړینې له کبله د افغانستان د حکومت او د خلکو په استازیتوب د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او مرحوم ته د جنت الفردوس غوښتنه کړې. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.